وروره که راته ووایې دلته د تا ورور دغه جومات نه چې ووت امریکایي ډرون الوتکې وار وکړي، یو د تا ورور پکې شهید سو، یو د یې تره زوی زخمي سو او 2 کسه نور شهیدان سول. د هغې ورځې په اړه که راته ووایې، کیسه یې که راته وکړې څنګه شهیدان سول؟ هغه خو دلته موږ د تره زمن سره راووتو، د موږ د تره د زوی موټر خراب نو هغه ته چې راووتو موټر هم سره ټېله کول چې ډرون وار وکړ نو دغه 2 نفره نور دلته شهیدان هغه وسو، یو د ما ورور و یو خپله کې او یو هم دغه د تره زوی دغه د 15 کالو به و. نه دغه ځای لګېدلی ده. دلته د غیر له دې څخه چې په هغه ورځ باندې دغه د تا ورور پکې شهید سو او دا یې تره زوی د زخمي سو، 2 کسه نور شهیدان سول. غیر له دې څخه نور ډرون بریدونه کړي دي، عامو خلک یې شهیدان کړي دي. که یې په اړه راته ووایې، ته یې دغې سیمې اوسېدونکی په دې ځای کې یا دې ته ورته شاوخوا نورو سیمو کې که یې په اړه راته ووایې څنګه پېښې کوي؟ والله دا د موږ د کوز کلي کې هم یو وارې چاپه وه او د چې امریکایانو هغه وویستل، 2 نفره یې هغه کړو شهیدان کړو. هغه هم د موږ کلیوالو دغه 10-15 نفره به وشاوه په یوه شپه باندې 10-15 هو په یوه شپه باندې. دلته موږ له خلکو نه وپوښتل په همدغه سیمه کې 2 دوکانونه هم سوځولي دي امریکایانو. که یې په اړه د هغې پېښې راته ووایه، څنګه دوی راغلل؟ امریکایان وو ورسره د قطاع خاص والا او ضربتیان ورسره وو، هغوی چې دلته دا دوکانونه وسوځول له خلکو نه یې وپوښتل، ویې نه پوښتل ولې وسوځول؟ که یې د هغې ورځې په اړه راته ووایه. دا خو راغلو بس د کورو یې دا خلک راوباسل او دا چې را روان وو، دا چې دوکانو ته راتېر سو، دغه 2 دوکانونه نه یې له چا نه پوښتنه کوله نه یې څه حساب و، بس په خپل سر باندې دا چې دوکانو ته د اور واچو، دغه 2 دوکانونه یې وسوځول او کته دا کورونه دروازې مروازې یې سره ماتې کړې، بس داسې یو حساب و. وروسته خلکو ترېنه ونه پوښتل چې ولې یې سوځوي دا دوکانونه؟ دلته خو نه طالبان وو نه هغه خلک طالبان و، دوکانداران ګردیز بازار ته تلل، اروح کولی سول چې هلته یې نیولي وی، بولي وی، پوښتنه یې ترې کړې وی او دغه دوکانداران هم په هغه ځای کې وو. ولې دوکانونه وسوځول؟ خو دغو خلکو ته مثال د خبرې چې چا څه نه سوی ویلی او چې پوښتنه به دې وکړه ویل ټکول حساب او دا زورول یې کول. تاسو پوښتلی نه سول د خپل مال پوښتنه هم نه سوه کولی؟ نه پوښتنه هم نه سوی ځینې کولی، موږ د ځان په ویره کې وو مال